د الملک مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان و شپیتمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. دیرش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ډیر لوی او لوړ دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د کائنات سلطنت دی او هغه په هر شی باندې قادر دی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هغه ذات چې مرګ او ژوند پیدا کړ تر څو چې تاسو وازمایي وګوري چې له تاسو څخه کوم یو د ډیر ښه عمل کوونکی دی او هغه زورور هم دی او بخونکی هم. هغه ذات چې لاندې باندې و اسمانونه پیدا کړل. ته به د رحمان خدای په هستونه کې هیڅ راز نه اړوندی او توپیر نه مومي. بیا راوګرځه وګوره چیرته د کوم سوره یعنی نیمګړتیا په اسمانونو کې تر سترګو کیږي. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بیا سترګې واړه واسته نظر به ستومان نامراد بیرته درستون شي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. مونږ تاسو ته نږدې د دنیا اسمان په سترو دیوو یعنی ستورو سره سنگار کړای دی او همغه مو د شیطانانو د وشتلو زغلولو وسایل ګرځولې دي. مونږ دغه شیطانانو د عذاب لپاره د دوزخ تاوجن اور تیار کړای دی. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. کوم کسان چې په خپل پروردگار کافران شوي دي د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. کله چې هغوی په هغه کې وغورځول شي نو د هغه د غړمبېدو هیبتناک غږ به واوري او هغه به ځوخېدونکی وي. له ډېرې غوسې به چاودېدونکی وي. هر ځل کله چې کومه ډله په هغه کې وغورځول شي د هغه موظفین به له هغو نه پوښتنه وکړي آیا تاسو ته کوم ویرونکی نه و راغلی؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وی به جواب ورکړي ولې نه ویرونکی مونږ ته راغلی و خو مونږ هغه دروغجن وګاڼه او مو ویل الله هیڅ شی نه دی نازل کړی تاسو په لویه ګمراهۍ کې غورځېدلي. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. او هغوی به وایي کاشکې مونږ په دنیا کې اورېدلي یا مو له عقل څخه کار اخیستی وای نو نن به دغه تاوجن اور په وړو کسانو کې شامل نه و. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. په دې ډول به هغوی په خپل ګناه باندې خپل اعتراف وکړي. لعنت ته په دغه دوزخیانو باندې. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. کوم کسان چې نالیدلي له خپل پروردګار نه ویریږي په باوري ډول هغو ته بخښنه ده او لوی ثواب. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. که تاسو پټې خبرې وکړئ او که په لوړ غږ د الله لپاره یو شان دی
هغه خو ان د زړونو په حال باندې پوهیږي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیا هغه د مخلوقات په حال و نه پوهیږي چې هغه ټول پیدا کړی دي؟ په داسې حال کې چې هغه باریک بین او په دقیق اسرار او په هر شي با خبر ده. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. غزاد چې ستاسو لپاره زمکه پستا او هواره کړی ده، د هغې پر سینه باندې ګرځي او د خدای روزي خوري. د همغه حضور ته ستاسو په دوهم ځل ژوند کېدو سره ورتګ ده. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیا تاسو له دینه بیغمه چې هغه ذات چې په اسمان کې د تاسو په زمکه کې خښ کړي او دغه زمکه په ناڅاپي ډول وجوړه کیږي؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. آیا تاسو له دینه بیغمه چې هغه ذات به چې په اسمان کې د پر تاسو تیږي ورونکي طوفان والوزوي، بیا به تاسو ته څرګند شي چې زما اختار څنګه وو. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. لدوینه په خاطر شوی خلق دروغجن ګڼل شوی دي، نو وګورئ چې زمان یونه څنګه سخته وه. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. آیا دوی د خپل ځان د پاسه الوتونکي مرغان وزرونه غوړونکي او ټولونکي نه ویني؟ له رحمان خدای څخه پرته بل هیڅوک نشته چې هغه تم کړی وي. هماغه په هر څه لیدونکی دی. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وخی له تاثر راز لخر دی چې د رحمان خدای په مقابل کې ستاسو مرسته وکړي شي. حقیقت دا دی چې دغه منکران ولیدلی دي. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. یانو خی څوک دی چې تاسو ته روزي درکولای شي که رحمان خدای خپل روزي بند کړي؟ په اصل کې دوی په سرغړونه او لا حق تختیدو باندې ټینګ شوي دي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. خو فکر وکړئ څوک چې پر مخ روان وي هغه د زیاتې سمې لارې موندونکی دی او که هغه چې جګه غاړه سم په یو هوار سړک باندې وي. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. دوی ته وایه همغه الله دی چې پیدا کړی، تاسو ته د اوریدلو او لیدلو قواوې درکړي او غور کوونکي پوهیدونکي زړونه یې درکړل، خو تاسو بیخي لږ شکر باسئ. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. دوی ته وایه همغه الله دی چې تاسو په ځمکه کې خوار کړی یې او د همغه لوري ته به تاسو ورغونډ کړئ شئ. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی وایي که تاسو ریښتونی یې نو راوښیئ چې دا وعده به کله پوره شي. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وایي د دې علم خو الله سره دی، زه خو یوازې په ډاګه روښانه خبردارونکی یم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. بیا کله چې دوی د خدای هغه وعده نږدې وویني د هغو ټولو خلکو مخونه به بدرنګه شي چې هغوی انکار کړی دی او په هغه وخت کې به هغو ته وویل شي چې همدا هغه څه دی چې تاسو یې د راتګ غوښتنه کوله.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. دوی ته وایه تاسې کله په دې اهم څه غور کړی دی چې که الله ما او زما ملګري هلاک کړي یا پر موږ رحم وکړي کافران به له دردناک عذاب نه څوک وژغوري. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. دوی ته وایه هغه ډیر مهربان خدای دی، پر همغه باندې موږ ایمان راوړی دی او پر همغه باندې زموږ توکل دی. ډیر ژر به تاسو ته څرګند شي چې په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلی څوک دی. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. دوی ته وایه تاسې کله دې ته ځیر شوي چې که ستاسې د اړتیا وړ اوبه په ځمکه کې ښکته پرېوځي نو څوک دی چې تاسو ته صافې او روانې اوبه برابرې کړي؟